طالبانو داسې څه کارنامه وکړه چې ټول افغانان او په خاص کر د کونړ ولایت خلک ورڅخه ډیر زیات خوشحاله شول. په نن ویډیو کې درته دغه روښانه کوو. خو د ویډیو د شروع کېدو نه مخکې که چېرته زموږ چینل ته نوي راغلي یاست نو زموږ چینل درسره هرومرو سبسکرایب کړئ. طالبان وایي په کونړ ولایت کې داعش ډله په بشپړ ډول له منځه وړې ده. طالبانو په یوې اعلامیه کې ویلي چې د کونړ په ټولو ولسوالیو کې د دې ډلې پر ضد عملیات کړي چې په پایله کې دغه ډله له منځه وړل شوې او 108 داعش جنګیالي طالبانو ته تسلیم شوي دي. طالبانو ادعا کړې د داعش پر ضد د عملیاتو پر مهال د دوی 180 جنګیالي وژل شوي او 195 نور بیا ټپیان شوي دي. طالبانو ویلي چې د داعش ډلې 13 مرکزونه له منځه وړي او ګڼ شمېر وسلې او مهمات یې لاسته ورغلي دي. افغان امنیتي ادارې تر دې مهاله په دې تړاو څه نه دي ویلي. نو د افغان امنیتي ادارې لخوا چې موږ هر یو راپور حاصل کړو نو هغه به هرومرو تاسو سره شریکوو. دا وه زموږ د نن ورځې ویډیو. امید لرم چې خوښه شوې به مې وي. د نورو دغسې جالبه ویډیوګانو دپاره زموږ دغه چینل درسره هرومرو سبسکرایب کړئ. مننه ډېره زیاته. الله مو مل شه.